دا د هلمند په هغو کارخونو کې له دانهدارې پنبې څخه پروسس شوي مالوچ دي چې له دې وروسته به چین، ترکیې، ایران او نورو هېوادونو ته صادریږي. د هلمند د صنعت او کانونو خونې مسوولین وایي د هلمند مالوچ اوس د نړیوالو معیارونو له مخې پروسس کېږي تر څو په نړیواله کچه لا ډېر بازار پیدا کړي. د هلمند پنبه چې د بهترینه پنبه ده، الحمدلله مخکې موږ دا پنبه چې جوړول د پاکستان هېواد ته زموږ پنبه تلله، د پاکستان د هېواد په سټنډرډ موږ جوړولو. اوس موږ خپله پنبه چې جوړوو په بین المللي سټنډرډ یې جوړوو چې هغه زموږ پنبه اوس الحمدلله ترکیې هېواد ته، دغه ته چین هېواد ته، همداشان ازبکستان او ایران ته، دغه هېوادو ته دا اوس هم هممهاله زموږ پنبه روانه ده. دا بیا په لښکرګاه ښار کې د دانهدارې پنبې د پیر او پلور بازار دی چې کروندګر او سوداګر پکښې خپل کاروبار ترسره کوي. د هلمند کروندګر وایي که د هېواد سوداګر او حکومت د پنبې د صادراتو لپاره بدیلې لارې ومومي نو د دوی په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راسي. زمینداره خلک دي، دا پنبه بیخي ارزانه دي. دا اوس ولاکه به دا نقشه موږ ته هېڅ ګټه کوي. انبار مو ګران دي، پنبه مو ارزانه دي. غواړو چې دا یو نوکی نرخ پیدا کړي یا هېوادو ته واوړي چې یو قیامت شی پیدا کړي چې موږ هم یو شی سي. د پنبې تجارت خو یوازې ګټه زموږ نه ده بلکې دا د بزګر ګټه هم ده، زموږ ګټه هم ده. موږ باید بدیلې لارې پیدا کړو. د امارت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته نورو هېوادو ته لارې پیدا کړي، ځکه چې په دې کې یوازې زموږ ګټه نه ده، د ټول ولس ګټه ده. دا اوس بزګران فکر دا کوي چې په دې کې نرخ کنټرول یوازې د کارخانو په لاس کې دی، بلکې دا زموږ په لاس کې نه دی. دا د لویه سره لارې تړل شوي دي. زموږ مالوچ و زموږ پروسس شی چې دی نورو هېوادو ته نه ځي. موږ د امارت خلکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته بدیلې لارې پیدا کړي. بلخوا په هلمند کې یو شمېر کارخونو مسوولین وایي که د دوی مالوچ نورو هېوادونو ته په دوامداره توګه صادر سي دوی به خپلې کارخونې فعاله وساتي تر څو هره ورځ دانهداره پنبه پروسس کړي. دا پنبه چې موږ ته اوس دغه مالوچ پراته دي نو دغه موږ پروسس کړي دي، دانهدار هم پروسس کړې ده، نو ذخیره کړې هم ده په دې خاطر چې مارکیټونه نه دي سم. که چیرې مارکیټونه سم سي د خارجي هېوادو ده نو موږ سودا یې ورسره وکړو نو بیرته غواړو چې خپل کارخانه چلانه کړو. کارخانې اوس زیاتې ګول دي د دې خاطره چې موږ مارکیټونه نه دي سم. دا په لښکرګاه ښار کې د دانهدارې پنبې د پیر او پلور بازار دی چیرې چې کروندګر همدلته راوړي او له دې ځایه نورو کارخونو او نورو بازارونو ته انتقالېږي. کروندګر غوښتنه لري که د پنبې تجارت پراخ سي د دوی په عوایدو کې د پام وړ ښه والی راغلی. نعمت الله همت، امید راډیو، هلمند.